د ځانګړو ځواکونو لخوا لوی لنډغر او قاتل ونیول شو. زمری پایکان څوک چیرته ونیول شو، څه یې کړي وو، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. کورنۍ چارو وزارت وایي فراري جنرال زمری پایکان یې په کابل ښار کې نیولی. د کورنۍ چارو وزارت د عامه نظم پولیسو پخوانی قمندان زمری پایکان د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی دی. نوموړي تر دې وړاندې په فساد تورنو عدلي ارګانونو یې د نیولو امر کړی و، خو تر دې دمه یې پولیسو په نیولو نه و بریالي شوي. نن امنیتي سرچینو ویلي چې زمری پایکان یې په کابل ښار کې نیولی دی. بل خوا د کورنیو چارو وزارت هم په رسمي توګه د نوموړي نیول کېدل تایید کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې زمری پایکان نن سهار د پولیسو لخوا نیول شوی او ډېر ژر به دوسیه د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري تعقیب کړی شي. پایکان د عامه نظم پولیسو قمندان و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.